سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنګل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو په خاص ډول یوټیوبرانو وروڼو ستاسو لپاره موږ نن ورځ بیا یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې موضوع چې ده مثال د یوه ګوګل اډسن اکاونټ سره د زیاتو یوټیوب چینلو تړل څه ګټه لري او څه نقصانات لري په همدې اړه ده. نو همدې ویډیو کتل په همدې مهم دي چې مخکې له مخکې باید موږ تاسو په همدې پوه اوسو چې که هر کله مثال موږ تاسو غواړو چې د یوه ګوګل اډسن اکاونټ سره زیات یوټیوب چینل ونښلوو مثال ویې تړو د همدې په ګټو او په تاوانونو باید پوه اوسو مخکې له مخکې چې په آینده کې بیا کوم ستونزو او مشکل سره مخ نشو. نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د همدغه یوه ګوګل اډسن اکاونټ سره مثال د زیاتو چینلو نښلولو ګټې هم در پیژنم او تاوانونه هم در پیژنم. تاسو ټول یوټیوبران وروڼه همدغه ویډیو سټیپ بای سټیپ مکمل وګورئ د سکیپ هڅه مه کوئ انشاءالله په بشپړ معلوماتو په همدې اړه پوه شئ. لومړی به راشو مثال د ګوګل اډسن اکاونټ سره د یوټیوب چینل نښلولو ګټو ته چې همدغه څه ګټې لري که خامخا موږ تاسو زیات چینل له یوه ګوګل اډسن اکاونټ سره نښلوو. ګټه یې همدا ده چې مثال نن سبا فعلا افغانستان کې چې کوم ملګري اوسیږي مثال د هغه لپاره یې دا ګټه ده چې دوی فعلا اډسنس اکاونټ نشي جوړولی په اسانۍ سره. جوړیږي په افغانستان کې خو په همدې خاطر مشکله ده چې یو پین کوډ په اسانۍ سره نه راځي افغانستان ته فعلا اوس وخت کې. بل مثال پیسې نه رالیږل کیږي په فعلا په د اوس موجوده وخت کې افغانستان بینکونو ته. نو له همدوی لپاره همدا ګټه ده که مثال په خارج کې دوی کوم ملګری لري یار دوست لري هغه اډسنس اکاونټ وي د خپل یوټیوب چینل هم له همغه ملګري اکاونټ سره ونښلوي د ګوګل اډسن اکاونټ سره هغه سره یې کنیکټ کړي نو دوی کولی شي چې هلته هغه خپل ګوګل اډسن اکاونټ چې دی مثال هغه ملګري د یوټیوب چینل پیسې هغه ته انتقال کړي لاړې شي ویې لګي او هلته یې بیا ملګری ورته راواخلي. یوه ګټه خو یې همدا ده د ګوګل اډسن اکاونټ سره د زیاتو یوټیوب چینل نښلولو مثال دغه ګټه چې ده دا خاص ډېره د افغانستان کې چې څوک اوسېږي هغو ملګرو لپاره ده. په خارج کې ځکه چې هر سړی بیا هڅه کوي چې خپل ګوګل اډسن ځان ته جوړ کړي ځکه په خپله مثال ځان نه بل چاته محتاجوي چې مثال دی په بل شخص پرې خپل یوټیوب وتړي مثال هغه ته مجبور اوسي. دا خو د یوه ګټه شوه. اوس به راشو مثال تاوانونو ته داسې ګټې نور خاص نه لري. اوس به زه تاسو ته د همدې تاوانونه هم وښیم چې څه تاوان لري نقصان یې څه دی. نقصانات بیا بیخي ډېر لري ملګرو همدې ته متوجه اوسئ. هر کله مثال چې تاسو د یوه ګوګل اډسن اکاونټ سره خپل یوټیوب چینلونه نښلولي وي نورو ملګرو یا مثال ستاسو ملګری وي دوست وي هغه سره مثال یا بل څوک هر څوک چې ستاسو مثال خپل چینل سره نښلولی وي داسې ګوګل اډسن اکاونټ وي چې سره نره هم مختلف ګوګل اډسن یوټیوب چینلونه نښلول شوي وي کنیکټ شوي وي. نو خدای مه کړه که په همدې کې په یوه چینل کې مشکل روشي یا مثال مونیټایز یې بیرته ان مونیټایز شي مثال یا ډیسیبل شي نو ستاسو چینلونو ته هم خطر ده چې ستاسو چینلونه هم بندېدلی شي له منځه تللی شي. کوم مونیټایز شي دا یې ډیسیبل کېدلی شي همدې ته متوجه اوسئ. دا یو غټ زیان ده یو غټ نقصان په همدې کې دا دی چې یعنې په یوه چینل کې هم مشکل راشي په ټولو چینلونو کې مشکل راځي. هغه چینلونه چې د یوه ګوګل اډسنس اکاونټ سره کنیکټ شوي وي تړل شوي نو همدغه زیان ته هم باید فکر وي. تاسو اول خو خپله هڅه کوئ مثال چې په خپله ځان ته له خپل یوټیوب چینل لپاره ځان ته خپله ګوګل اډسن جوړ کړئ که په افغانستان کې که په بل ملک کې خو خپله ښه دی ډېر بهتر دی. خو بیا که نه که د مثال باید تاسو د یوه داسې ګوګل اډسن سره مثال تاسو خپل چینل ونه نښلوئ چې هغه سره داسې چینل وي چې پکې یا کمپیوټر رایټ وي مثال یا بله ستونزه وي یا مثال غلط ویډیوګانې اپلوډ کوي نو بیا که خامخا هغه چینل ته کوم مشکل پیښ شول د یوټیوب لخوا نو ستاسو چینل هم له منځه ځي د خطر سره. دا څومره خواري مو چې کړې وي د باس باس لوړه شي. نو نقصانات یې ډېر دي او ګټه یې دومره ډېره نه ده مثال د یوه ګوګل اډسن اکاونټ سره مثال زیات یوټیوب چینل نښلول. اوس ډېر داسې ملګري شته مثال پاکستان کې هم ډېر شته چې اکثره دوی دا کار کوي چې مثال تاسو یوټیوب چینلونه دوی خپل له اډسن سره نښلوي. هر کله چې ستاسو ته پیسې راخلي په بینک کې ستاسو نه خپله پي سي ډي کټ کوي مثال یعنې خپل کوم فیس چې دی معلوم وي په $100 کې تقریبا 15 دا دنه اخلي. نو همدا طریقه زه تاسو ټولو یوټیوبرانو وروڼو ته چې همدې څخه تیر شئ
همدا هیڅ صحیح طریقه نه ده چې خو مثال ستاسو خپله مجبور کیږئ دوی ته بر وخته پوره مجبور وئ محتاج به وئ بل به ستاسو خپل چینل د دوی په لاس کې داسې ښه مثال که ستاسو چینل چې د دوی په لاس کې ښه دا هیڅ ښه طریقه زه نه بولم نه ستاسو خپله خوښه بهتره دغه ده چې په خپله ګوګل اډسینس مو هم په خپل لاس کې یوټیوب مو هم په چینل مو هم په خپل لاس کې په خپله یو ګوګل اډسین اکاونټ د یو خپل چینل سره ونښلوئ له زیاتو څخه له همدې طریقې څخه استفاده مه کوئ نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو هم خوښه شوې وي که خوښه شوې لایک یې هم کړئ ګرانو دوستانو ملګرو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې معلوماتو څخه برخمن شي که خامخا په تاسو کې زموږ یوټیوب چینل ته څوک نوي داخل شوي یاست چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست